د قتلولو ولا طریقه هم پېژني ځکه چې میش پښتین چې کله سړی مړوي ها بیا ډېر په عزتنوکه طریقه باندې مړوي دا به مینه او ستړي شي په میش باندې دغه میر بار بار مړوي او مهنت یو خو انشاءالله پښتین چا حقونه هم کړی نه دی مسلسل و دغه مبارزه انشاءالله شروع وي بحثیت پښتین قوم چیرې یا دهشتګرد نشي کېدای موږ د امن خلک یې انشاءالله په دا خوره باندې چې سپېرې امن نه روغله دا خو یو طاهر دور ده چې داسې سمره په دا سټیج او سمره په دا ګراوند باندې ویلوړ دي چې دغې سرې ضرورت شو انشاءالله چې موږ یې سرینه ورکوي خو پښتین قوم سودو یې چیرې انشاءالله ونکړو براول خو نن هاتو ته موږ یایي چې وروسته د ادارې ولا زموار خلک موجود دی دلته ورسوئ کین ته دا خبره چې نن بیا په زرینه خلک راوتلی دی دا د جیل نه ډارېږي دغه خلکو د مرګ فیصله کړې ده په دنیا د ننګیالو وي د دوه کاره په دنیا د ننګیالو وي د دوه کاره یا به وخوري ککاره یا به کامران شي طاهر دور دا د پښتین قوم شهید دی دا د لرو پر افغان شهید دی طاهر دور د تاریخ په لویه پورې شرسي د کورنۍ سره نن غون لرو پر افغان ولور دی انشاءالله چې کوم انقلاب د نقیب مسعود مار کړی و پر دغه ډول دا یاد دا کیسه انشاءالله د طاهر شهید مار بیا یې